پاکستانیو جنگي الوتکو په ننګرهار کې بمبار او برید کړی. په دغه برید کې څوک په نښه شوي او څومره مرګ ژوبله لري او پر کونړ بیا د پاکستانیو جنگي الوتکو ګزمې روانې دي او له پکتیا څخه هم یو دردونکی او مرګونی خبر لرو. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. زاویې رسنۍ له ځایي سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي دي چې د خالي یاشنبې پر شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانیو جنگي الوتکو د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته په سیمه کې ژغورګاډي یا امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د لیږد په حال کې لیدل شوي دي. دغه راز تر ډیورن کرښې اخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ پر فضا هم 2 پاکستاني جنگي الوتکې د ګزمې پر مهال لیدل شوي دي. سرچینې وایي د ماسخوتن له 8 بجو د دغه خبر تر خپرېدو پورې د ننګرهار او کونړ پر فضا د جنگي الوتکو ګزمې روانې دي. د پاکستان استخباراتي ادرسونو د ننګرهار په باسوال کې د پاکستاني طالبانو د یو مرکز په نښته کېدو یادونه کړې ده، خو اسلامي امارت بیا د پاکستان د دغه څرګندونې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستاني جنگي الوتکو تر دې وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موخې په نښه کړي دي. د یو بل خبر له مخې په پکتیا کې ځایي سرچینې وایي چې د یوې کورنۍ 3 کسان سیپټیک د فاضله موادو په څاه کې د غاز نیونې له امله مړه شوي دي. دغه پیښه د څمکنیو ولسوالۍ په سترې کلي کې د خالي یاشنبې پر ورځ رامنځته شوې ده. کله چې یو کس په څاه کې غاز نیولی نو ورپسې 2 نور د هغوی د ژغورنې پر مهال څاه ته ښکته شوي او همالته مړه شوي دي. په قربانیانو کې 2 ورونه او د هغوی یو د تره زوی ګډ دی او 4م مسموم کس دا مهال تر درملنې لاندې دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.